فضلي وایي که په کرکټ کې سیاست راشي موږ ته به هم مشکل وي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي وایي که په کرکټ کې سیاست راځي نو لکه د زیمبابوې په څیر به موږ ته هم مشکل وي. هغه وایي چې ځوانو لوبغاړو ته په لوبډله کې چانس ورکول پکار دي ترڅو خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. د کرکټ بورډ چیرمن عزیز الله فضلي په لندن کې د BBC پښتو ټلویزیون سره په خپله مرکه کې وویل چې د کرکټ نړیوالې شورا غونډه ډیره مهمه وه. په دغه غونډه کې د زیمبابوې کرکټ له بندیز سره مخامخ شو او دا د هغه ټولو هیوادونو لپاره چې په کرکټ کې سیاسي مداخلې یا نور مشکلات دي د خطر زنګ دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې هم په کرکټ کې سیاسي مداخله کیږي ځکه چې د کرکټ بورډ غړي ټول سیاسي کسان دي، نو ښاغلي فضلي وویل چې د افغانستان وضعیت داسې دی چې په ټولو ادارو کې داسې څه شته چې باید نه وي، خو هغه وایي چې موږ تر ډیره دا هڅه کړې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره څنګه خپلواکه ده نو همداسې خپلواکه یې وساتو. نوموړی وایي چې د کرکټ بورډ غړي د کرکټ نړیوالې شورا د قانون سره سم دي، خو که بیا هم داسې څه خبره وي نو د بورډ غړي له رسنیو سره اړیکې لري، وخت نه وخت له رسنیو سره خبرې کوي. باید چې رسنۍ دې له هغوی په دې اړه پوښتنې وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کرکټ د نړیوال جام څخه له راستنېدو وروسته د بورډ غړو پلټنه وکړه او نوید صایم او دولت احمدزي ته یې سزا ورکړه او همداراز د کرکټ بورډ اجرایه رئیس په مرکه کې هم ناست و. ښاغلي فضلي وویل چې د افغانستان کرکټ بورډ په اساسنامه کې هر څه واضح دي. په دغه اساسنامه کې د بورډ غړو او عمومي رئیس صلاحیت معلوم دی. هغه وایي چې د اجرایه ریاست لپاره کس د عمومي رئیس لخوا وړاندیز کیږي، خو د بورډ غړي هم کولی شي چې په مرکه کې یې کینی. نوموړي همداراز یادونه وکړه چې د نوید صایم او دولت احمدزي دندې نه دي ځنډول شوي، خو د بورډ غړو د څېړنو په اساس هغوی له نړیوالو فعالیتونو څخه منع شوي او د کورني کرکټ په برخه کې به خپل کار ته دوام ورکوي. ښاغلي فضلي همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ یوه خپلواکه اداره ده او هڅه به وکړي چې د چارواکي په دې پوه کړي چې د کرکټ نړیوالې شورا قانون څه دی. په افغانستان کرکټ بورډ کې د فساد په اړه ښاغلي فضلي وویل چې کله په افغانستان غوره لیګ کې د فساد خبرې راغلي نو هغه جدي اقدامات وکړل او خوشبختانه چې د کرکټ نړیوالې شورا اوس د دوی په کلنۍ بودیجه کې $2.5 میلیونه هم زیات کړل. په لوبډله کې د ځوانو لوبغاړو د راتګ په اړه نوموړي وویل چې هغه د خپلې دندې د پیل پر مهال ملت ته ویلي و چې که غواړي چې لوبډله ځوانه کړو او په نړیواله کچه نورې لاسته راوړنې هم ولرو نو په لوبډله کې ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکوو. او ټولو خلکو ولیدل چې په نړیوال جام کې اکرام علي خیل او د بنګلادیش لوبډلې په وړاندې رحمان الله ګربز او نورو لوبغاړو خپلې وړتیاوې ښکاره کړې. د اصغر افغان د بیرته مراسیا لوبډل مشر کېدو په اړه ښاغلي فضلي وویل چې دوی له نړیوال جام مخکې پریکړه کړې وه چې راشد خان به لوبډل مشر ټاکي، خو هغه مهال راشد خان لوبډل مشر نه شو چې اوس له نړیوال جام وروسته نوموړی د 3 واړه فورمټونو لپاره لوبډل مشر وټاکل شو. هغه همداراز وویل چې راشد خان په خپله خوښه اصغر افغان مراسیا لوبډل مشر ټاکلی ترڅو د هغه له تجربو څخه ګټه ترلاسه کړي. نوموړي په افغانستان کرکټ کې د سیاست په اړه وویل چې که چېرته په افغانستان کرکټ کې سیاسي لاسوهنې راشي نو لازمي خبره ده چې د افغانستان کرکټ بورډ حالت به هم د زیمبابوې په څیر وي. هغه همداراز دا هم وویل چې د عمومي رئیس او اجرایه رئیس کاري موده 3 کاله ټاکل شوې ده او هغه څه به هیڅکله هم په دې ونه ویریږي چې له خپلې دندې څخه لاړ شي، خو وایي چې ترڅو د کرکټ بورډ چیرمین وي له ملت سره به خپلې کړې ژمنې پوره کړي.